د کابل د امنیت ټینګښت لپاره مخفي پولیس رامنځته کیږي. دا چې څنګه پولیس دی په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د امنیت ټینګښت لپاره به د مخفي پولیسو ګروپ رامنځته شي او په شخصي جامو کې به ګزمې کوي. د دغه وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالصبور قانع چې نن چهارشنبه کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل دغه پولیس به د هیواد د نوي امنیتي میثاق یا تړون له مخې په شخصي موټرو کې ګرځي او د توندلارو او مجرمینو پیژندلو او نیولو کې به مرسته کوي. دا پولیس په د هغو امنیتي چارواکو د غفلت او سرغړونې راپور هم ورکوي چې د دندې پر مهال له صلاحیتونو ناسمه ګټه اخلي یا خپلې دندې سمې نه ترسره کوي. ښاغلی قانع وویل دا میثاق له تېرې یوې اونۍ راهیسې کابل کې عملي شوی او زیاتې لاسته راوړنې لرلې دي. دا میثاق په افغانستان کې د سرتاسري امنیت تامین لپاره عملي کیږي چې لومړی پیل یې له کابله شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي معین وویل په دې پروګرام کې نوې ګمارنې او امکانات نشته بلکې د سیمې له خلکو مشرانو او منتفذینو سره په تړون کیږي او دوی به د مجرمینو او ورانکارو په نښه کولو کې له دوی سره همکاري کوي. هغه وویل په تیره یوه اونۍ کې د خلکو په همکارۍ لسګونه کسان نیول شوي او د زیاتو ترهګریزو پیښو مخنیوی شوی دی. د دې میثاق له مخې د کابل ښار په شپږ بېلابېلو برخو کې امنیتي کامرې لګول شوي دي ترڅو د امنیت ټینګښت او مجرمینو پیژندلو او نیولو کې مرسته وکړي. د قانع په وینا له دې وروسته کوچني امنیتي پوستې له منځه ځي او پر ځای د سیمې له مشرانو او منتفذینو سره امنیتي تړون او همغږي کیږي. کورنیو چارو وزارت دا مهال د دغه نوي ځواک د رامنځته کېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالی زیات شوی او د مجرمینو فعالیتونه پراخوالی موندلی دی. ملګرو دا زموږ تازه خبر د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.